بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د ازبکستان هیواد په ترمسخار کې 100 افغان محصلین د ازبکي ژبې او ریل پټلۍ په برخه کې په عملي او نظري زده کړو بوخت دي. خو په ازبکستان کې بیا دغه پوهنتون استادان وایي په وروستیو 2 کلونو کې ورته د افغانستان له لوري دوی ته هیڅ محصل نه دی ورپېژندل شوی. له څو لسیزو وروسته افغانستان د ریل پټلۍ جوړولو په برخه کې تازه ګامونه پورته کړي. یو شمېر افغان محصلین چې په ازبکستان هیواد کې د ریل پټلۍ مدیریت په برخه کې زده کړې کوي، دوی هیلهمند دي چې د زده کړو پای ته رسولو وروسته خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شي. با استادای ماستر و دکترا داریم که در اینجا برای ما درس میتن. در اینجا برای ما همه شرایط آماده کردگی است و از لحاظ همه چیز مکمل است. ما در اینجا درس میخوانیم او دلته ماشاءالله درسونه مو ښه دي، کوم خاص مشکل نشته درسو په باره کې. درسونه مو استادان مو له تاشکند څخه راځي او درسونه مو ډیر عادي روان دي ماشاءالله. خواست ما از امارات اسلامی دولت حاکمی است که برای ما زمینه کار را مساعد بکنن، ما بتانیم در افغانستان به عنوان یک شهروند، به عنوان یک محصل ادای دین خود بکنیم. خو د ازبکستان په ترمسخار کې د دې پوهنتون استادان وایي چې په وروستیو 2 کلونو کې ورته د افغانستان له لوري هیڅ زده کوونکي نه دي ورپېژندل شوي. په ازبکستان کې د افغان محصلینو چارو مرستیال وایي د دوی اساسي موخه د افغان زده کوونکو جذبول دي تر څو له زده کړو وروسته خپل هیواد کې خلکو ته خدمت وکړي. Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazining asosiy maqsadi bu Afg'onistondan yoshlarni ushbu markazga jalb qilib, ularni Afg'oniston uchun xizmat qiladigan milliy kadrlar qilib yetishtirishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu markazimizda 800 nafar afg'on yoshlarini bir vaqtda tahsil olib. هیره نه وي چې په دې اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر نظر هم ولرو چې ولې په دې وروستیو کې افغان محصلین دغه پوهنتون ته نه دي ورپېژندل شوي، خو په دې بریالي نه شو. اوس مهال 100 تن افغان محصلین په ازبکستان هیواد کې د ازبکي ژبې او د ریل پټلۍ په برخه کې په زده کړو بوخت دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي په کلیوالي سیمو کې خلکو ته غوره روغتیایي خدماتو رسولو زمینه برابره کړي او په یاد ولایت کې ښه امکانات او ظرفیتونه شته چې لوی عملیاتونه په بریالۍ توګه ترسره کړي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس خپلې ادارې اړوند وروستیو فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل. زیاته کړه هڅه کوي چې د خلکو روغتیایي ستونزې حل کړي او هغوی ته غوره با کیفیته روغتیایي خدمات ورسوي. ما 3 شفاخانه 50 بستر را در 3 ولسوالی که ولسوالی خلم و ولسوالی دیدادی و ولسوالی شورتپه می باشه ما نیزوجه احداث کردیم با همه تجهیزات و امکاناتش که فعلا عملا افتتاح شده و در خدمت هموطنان قرار داره. نوموړي وویل په دې وروستیو کې د بلخ په حوزوي روغتون کې څو مهم او اساسي عملیاتونه په بریالۍ توګه ترسره کړي چې له دې وړاندې دغه عملیاتونو ترسره کول په بلخ کې ناممکن وو. ماشینای به نام الکترومایوگرافی، الکترو انسفالوگرافی و دیگر ماشینای انگفت است و ماشین دیگه به نام آرتمس است که یک سیستم نوی به خاطر تداوی امراض روانی عصبی است که او بخش ما نیست ما فعال کردیم. د بلخ ولایت د عامې روغتیا مسؤلان وایي هڅه کوي چې د خلکو باور ترلاسه کړي او د دې لپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي. د مزار شریف ښاروالۍ وایي په بېلابېلو برخو کې د 3 نیمه کاره پروژو د پاتې کارونو د پیلېدو خبر ورکړی. د مزار شریف ښاروال مولوي قدرت الله طارق په مزار شریف ښار کې د خپلو فعالیتونو د څرنګوالي په هکله توضیحات ورکړل او ویل چې دوی په پام کې لري هغه 3 پلي لارې چې پخوا په بېلابېلو برخو کې جوړې شوې وې خو ګټه اخیستنې ته سپارل شوې نه وې بیرته فعالې کړي او ګټه اخیستنې ته یې وسپاري. د مزار شریف ښاروال همداراز زیاته کړه چې په دغه برخه کې د پروژې د تړون کوونکي سره خبرې روانې دي. ما 2 دفعه پلان گرفتیم و قراردادهای سابقه را طلب کردیم. اونا بعضی مشکلات و ملاحظاتی داشته. ملاحظاتش آنی بوده که در سابق موادی که بوده ارزان بوده او حال فرقش تقریبا بسیار چیز می آمده. بعض اینا را مجبور به فسخ قرارداد کردیم. اینا گفت تا اندازی که ما کوشش میکنیم که شوه کاری ما
ښاغلي طارق په دې اړه وویل چې یوه بودیجه یې ځانګړې کړې او په نوي کال کې به ټولې لارې فعاله شي. در سال آینده که همین دو ماه بعد باز پلان ما تطبیق میشه با هزینه 5 میلیون افغانی یه هر دویش گرفته شده، پیش بینی شده، تخمینی شده انشالله. د یادونې وړ ده چې دغه پلې لارې 3 کاله وړاندې د مرکز مزار شریف د ښاروال په امر جوړې شوې وې او تر اوسه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې نه وې. د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.